معجزه څه ته وایي؟ معجزه دې ته وایي چې د پیغمبر نه او یا د هغه لوان دي د هغه د منشا مطابق داسې یو کار صادر شي چې نه ورته عقل رسي نه ورته عادت رسي، د عقل هم خلاف وي او د عادت هم خلاف وي، دې ته معجزه وایي. لکه یو سفر کې رسول الله مبارک سره صحابه او صحابه شکایت وکړه چې د الله رسول اوبه نشته، څاروي هم تږي دي او انسانان هم تږي دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته د سرمن یو لوټګۍ پرته وه، وی دغه ستا مخې ته چې د سرمنې کومه لوټګۍ پرته د دقه اوبه دي، نورې اوبه نشته. حضور پاک مبارک په هغه اوبو کې دا لاس ورښکته که دا ښې لاس مبارک، او صحابه وی د دې ګروتونو د میاس کې د لاندې نه اوبه داسې راخوټکېدلې که امثال العیون، لکه د چینو په شانتې. څومره صحابه چې و هغې اوبه وڅښلې، څاروي هم پې سیراب کړل او مشکونه هم ترې ډک کړل. دې ته وروڼو معجزه وایي.